نن سبا تاریخ به تا ته بیانوي د ډم او دا جی فنکار دی. زما د فنکار سره څه کار دی؟ فنکار پښتو له کوم دغه کړی دی یا مسلمانانو د کرکټي تاریخ بیانوي او دومره ګوره زموږ د خلکو ته زه هغه بېدینه طبقه نه یادوم، د عامه طبقه چې د ده نه تپوس وکړي ده ته د دې کرکټي ټول ریکارډ هر څه معلوم وي. بیا لږ صاحب باندې تپوس وکړي ویره ابوبکر صدیق هم څوک و کنه بس دی کله سټګرئ کله یاره موږ سره علم نشتي کله څه ګوره چې هغه چا سره د محبت نو څومره دي د هغه په باره کې معلومات وکړو. اوس به ما ته وایي چې یاره ته څنګه دا فیصله کوې چې زما د ابوبکر صدیق سره دومره محبت نشته؟ زه یم ستاسو سره محبت شته او د خولې دی خو دلیل د سره پې نشتي چې ته دا خپله دعوه ثابته کړي. د دعوې د ثابتولو دلیل دا و چې تا ما ته د هغه په باره کې څه ویلی وی نو ما به منلی وی چې ته په دې خپله دعوه باندې دلیل لري او چې دلیل لري نو ته رښتینی یې. نو چې دلیل در سره نشتي زه ستا دعوه څنګه ومنم؟ تشه دعوه خو خلک ډېره کوي. بیا د سیاستدان تپوس دې وکړه چې دا پلانې سیاستدان دی یاره پلاني وخت کې راوتی و دی هلته پیدا شوی دی او دی داسې او پلار یې داسې او مور یې ټوله قصه ورته یاد د یو مشهور تاجر د ملک او د علاقې د هغه تپوس دې وکړه او د ټول یاد د ډمانو تاریخونه ورته ټول یاد راشه صحابه کرامو له دا تاریخ درته نه یاد. د افسوس خبره نه. بیا صحابه کرامو کې هم زه تا سره جوور نظم چې زه تا ته دا یم چې یاره ما ته د عبدالله بن عمرو بن العاص سیرت بیان کا یا زه تا ته یم چې یاره ما ته د ابوبکره رضی الله عنه سیرت بیان کا یا ما تا ته دا نه دي ویلي چې ته ما ته د یو بل داسې صحابي چې هغه ډېر مشهور نه دی یعنې ابوبکر عمر عثمان علي زه خبره د دوی کومه ابو هريره عبدالله بن عمر جابر دا صحابه کرام رضوان الله علیهم زه دوی خبره کوم. نو چې الله یې صفت کوي پکار دی چې موږ یې ولټو دا خلک د دې دپاره یو خو د الله ورسره مینه ده او چې د الله د چا سره مینه وي نو موږ د الله دپاره د هغه سره مینه کوو. یو خو دا خبره ده. دویمه چې الله یې دومره صفت کوي اخر په دې خلکو کې څه چې هغه زه معلوم کړم چې هغه صفات په ځان کې م راوله لکه چې الله چې صفت کوي خو الله ترې راضي دی او چې الله ترې راضي دی نو دا خلک کمال والو خو راشه دا لټول غواړي چې دوی کې څه کمال او هغه هله به موږ ته پته لګي چې کله موږ د دوی سیرت او تاریخ ته کینو هسې موږ ته نه معلومیږي. ځکه ګوره په هر فن کې چې ترقي کول غواړي که نه په هر فن کې د دنیا په هر فن کې نو د هغه فن تکړه خلک چې دي یا مشهور د هغوی تاریخ او طریقه به لټې نو په هغه فن کې به مخکې سي. دا د دنیا رواج دی هر فن کې چې مخکې سي. په دین کې که مخکې تله غواړي که نه او دا غواړي چې الله دنه راضي شي د دې خلکو لار به لټې چې د دوی په نقش قدم روان شي.